قدرمند کتونکو دا وخت کې زموږ سره زرین خان او د هغې زموږ سره ناست دی او څنګه تاسو یو انټرویو ما کړی د زرین خان خبر نیوز باندې چلېدلی و او هغې دا ویلي چې زموږ سوات ویلي سره تعلق ساتو نو بابا سره به خبرې کوو لږ د اوچت په اوریا سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ته؟ تاسو خیر ټیک ټاک او بس زه خو ښه یم. ته څنګه؟ ډېر ښه یو. دا د خلکو ډېر زیات خواهش و چې بابا سره پښتو کې خبرې وشي نو تاسو ښه برابر یې؟ بس نن د خدای فضل دی او هر څه ښه دي. ډېر موږ یہ ہے بچوں لوگ میرے کو بس کہنا سب ہے ان سے بات کرتے دې سره خبرې کوو. بیا تاسو د سوات سره تعلق ساتئ که نه؟ د سوات خاص منګور ده. منګورې سره. ها ها بس نو نن میچ پښتنو وګټو پښتنو وګټو نو څه خبره به کوئ؟ نن میچ پښتنو وګټو. نن پښتنو وګټو. پښتانه خو د هر طرف باندې خدای دغه کړي دي. نو چېرته سوات ته تللی یې که نه؟ سوات ته زه په دغه کې 84 کې واپس تللی ما او په 92 کې بس. نو سوات کې تاسو خپل کلی یاد دی؟ کلی سوات کې زه شیم کم کلی دی؟ ګړی چوپیال. ګړی چوپیال د ننګورې نه لږ وتا په دغه کې په ګاډي کې 1.5 घंटा ہوتا ہے لگی. بس زرین خان سر خبر کو دوبارہ ساتھ رکھوئی. بابا سے یہ ہماری خواہش تھی کہ ان سے بات کرتے پشتو میں اور ماشاءاللہ اس نے سوات کے حوالے سے اپنے گاؤں کا بھی نام لیا اور آپ کا ایک انٹرویو ہم نے خیبر نیوز پہ چلایا تھا. لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے پختونوں کا اپنے بیلی کا بھی ذکر کیا تھا. کیا کہنا چاہتے آج پختون جو ہے وہ جیت گئے؟ ویل جتنا ہی تھا. ہم ایک بہت ہی اچھے کاز کے لیے کرکٹ کھیل رہے تھے. ہماری جو کرکٹ ہے وہ میں جنرل جیسے میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا میں جنرل پیٹرولیم کی برانڈ امبیسڈر ہوں جو ٹیم پختون کے اونرز ہیں اور اس ناطے میں یہاں پہ ٹیم پختون کو سپورٹ کر رہی ہوں اور ہم پیس کرکٹ کھیل رہے ہیں. کرکٹ فار پیس کیونکہ میں انڈیا سے ہوں. شاہد جو ہے وہ پاکستان سے ہے. انڈین پاکستان کو ایک ساتھ لا کے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں یہ بولنا چاہوں گی کہ جو پختونز ہیں آج آپ نے دیکھا آل اوور دا ورلڈ سے آئے ہوئے تھے. پختون جو ہے وہ صرف ایک کنٹری کو نہیں بلونگ کرتے ہیں. پختون جو ہے وہ ایک ٹرائب ہوتی ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. میں انڈین ہوں بٹ میری جو ٹرائب ہے وہ پختون ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے پختونز ہیں جو آل اوور دا ورلڈ رہتے ہیں اور آج سارے یہاں آئے تھے اور ہم کو سپورٹ کیا تو بہت اچھا لگا. تو بابا نے سوات کا بھی ذکر کیا تھا. وہ کہتا کہ میں گیا بھی ہوں سوات, اپنا گاؤں بھی یاد ہے. تو کیا ارادہ ہے سوات اپنے خوبصورت ویلی کو کبھی ارادہ ہے جانے کا؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور جانا چاہوں گی. میں اپنے نانا کو لے کے جانا چاہوں گی تاکہ وہ جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ دیکھ تو سکیں ایک بار پھر. اچھا, تو پہلے بھی ہم نے خیبر نیوز پشتو چینل ہے, آپ بھی ماشاءاللہ پشتو تھوڑی بہت بول سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو آپ پشتو میں 2-3 باتیں کریں. مجھے تو بخیر آگلے خا چینل دے خیبر خا چینل دے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ کل بھی ملیں گے. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. تھینک یو. زرین خان سره زما خبرې وشول. انشاءالله سبا به بیا ملاقات کیږي او نو څه میسج د سوات خلک ته چې دا وخت تاسو ته ګوري سوات خلک څه میسج ورکوي؟ سوات خلک ډېر ښه خلک دي. ښه خلک دي که نه؟ ډېر خلک د سوات خلک ښه خلک دي. مخکې خراب وو کیا نام ہے بادشاہ نه و جو بیا یو بل به وجله مړه کول به یو بل او اوس د خدای فضل دی بادشاہ پې راغی بیا پاکستان حکومت راغی بیا آرام سے سب سوات ډېر ښه دی. سب روڈوں کے اوپر سب پل بڑے بڑے سڑکیں اور کیا نام ہے اپنا کیا نام ہے فروٹ ہر ایک کھیت میں جائیں گے تو فروٹ ہے سب کوئی چیز کا کوئی کمی نہیں. جی جی. نو دا وخت دا تاسو د خیبر چینل دی د پښتو ژبې چینل دی. د دې حوالې سره بس پښتو چینل باندې تاسو خپل پښتنو سره خبرې وکړئ. په پاکستان کې زما ټول فروٹ خلک ټول زما رونه او فروٹ سب ادھر ہے. خالی میں اکیلے ادھر ہوں. میرا 5 بھائی ہے ادھر. ایک کا نام کیا نام باز, ایک کا نام باشمن, ایک کا نام طوطی اور 2 جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. اور میرا نام امیر خواص. وہ 3 سے میں بڑا. ډیره مننه, ډیره مننه. شکریہ.